عفت پیدا کوي ستاسو په ښځو کې به پیدا شي. زه د رب العالمین قسم خورم چې دا قرض دی، زنا په غلط نظر یو زنانه ته کته یا یو هلک ته کته، والله بالله ثم تالله چې دا قرض دی تا نه به اخیستی کېږي. نو سړی به وایي چې ما ته به څوک په غلط نظر وګوري. موږ وایو نه دا قرض تا نه دی، ستا د دې کور والا نه به ویل. که یو هلک ته دې وکتو په غلط نظر باندې برې ته وګیرې لا نه یې راغلي، ښکلی هلک ته ته په غلط نظر وکتو، په الله ته قسم خورم چې ستا رور ته، ستا بچي ته، ستا بل خپل خپلوان ته خو دا قرض به نه اخیستی کېږي. بلکې علما دا وایي چې یو سړی دا وایي اوس یو سړي زنا وکړه او ته ورته وایي چې دا زنا قرض دی، تا نه به څوک ویلي ګوره دا قرض واپس به درنه اخلي. نو دې خوشحاله شي، ویې خندل، وایي نه زما مور شتي او نه مې ښځه شتي او نه مې لوڼه شتي او نه بل څوک شتي، نه په خندا شو. نو علما وایي دې ته به دا وایي چې ستا د دې کور د دې دیوال نه به واخلي، د دې دیوال سره به څوک دا کار کوي، خو دا به پاتې کېږي دا ته دا به لازم دا بدله اخلي. ځان بالکل پاک ساتئ. رسول الله په حدیث کې وایي من یضمن لی ما بین رجلی، د دوه خپو په دې منځ کې چې څه دي، رسول الله که چا ماله د دې ګارنټي راکړې چې په غلط کار کې به یې نه استعمالوي، نو زه ورته د جنت ګارنټي ورکوم. څومره غټه خبره ده. د دوه خپو په منځ کې د انسان عورت دی چې دا عورت ته په حفاظت کې وساتو، په غلط ځای کې د استعمال نه کو. رسول صلی الله علیه وسلم تعالی د جنت ګارنټي درکوي، زه نه یم، هغه یې وایي. الله سبحانه وتعالی دومره زمونږ تربیت کړی دی چې مونږ ته دا نه دي ویلي چې زنا مه کوئ، بلکې څه ویلي زنا ته بالکل نږدې کېږي نه، کول پرېږده، نږدې کېږي به نه. علما وایي د دې مطلب دا د مفسرین وایي یعنې د زنا اسباب به نه استعمالوي. د زنا ګوره سړی ډایرکټ نه کوي چې ورځي او زنا کوي، د دې نه مخکې څه دي اسباب دي، طریقې دي. دا طریقې ته زنا ته رسوي. سندرې اورېده اخرنی انجام یې زنا ده. سندرې چې څوک اوري اخرنی انجام یې زنا ده. د انډیا فلمونه چې څوک ګوري، ډمان چې څوک ګوري او د ډرامې او د شي نه ګوري، اخرنی انجام یې زنا ده. که موقع ورته میلاو شوه، اوس یو سړی نه کوي، موقع به ورته نه میلاو شي، څوک ورته زنا دي میلاو شي، والعیاذ بالله. دا یو طریقه ده. موبایل کې غلط تصویران ساتل، هغې کې فلمونه ساتل، دا د زنا بالکل واضحه لار ده. مشهوره طریقه چې نن سبا استعمالیږي په ټلیفون باندې یا په انټرنیټ باندې د پردو زنانو سره خبرې کول، اخرنی انجام یې زنا ده. د دې هر څه نه به ځان لرې ساتي. په بازار کې ودرېده پردو زنانو ته کته، اخرین انجام یې څه دی؟ زنا ده. د پردو زنانو سره بغیر د ضرورت نه خبرې کول، د هغوی سره ګپ شپ لګول، اخرین انجام یې زنا ده. او که د فرج زنا یې نه کړي، یعنې د عورت استعمالولو زنا یې نه کړي، نو د سترګو زنا خو چېرته تلې نه ده، د لاسونو زنا خو چېرته تلې نه ده، د خپو زنا خو چېرته تلې نه ده. خبره به واضحه کوو ځکه چې الله زه په دې مکلف کړی یم چې د خلکو ته دین ښایه او دا ذمهواري ده. نن سبا والعیاذ بالله غټ مرض په ځوانانو کې دا دی چې هغوی په خپل لاس باندې په خپله مني وباسي. دا عام مرض دی په ځوانانو کې نن سبا. او ځینې ځوانانو ته زما دې خبرې ته غوږ کېږدي، دا زنا ده که نه ده؟ دا د زنا خور ده. صرف دا چې زنا د په عمر کې مشرف، دا د زنا خور ده. وجه څه ده؟ شرطیاً کم سړی چې دا کار کوي دی به یا زنانو ته ګوري، یا به د زنانو سره خبرې کوي، یا به د سوچونه کوي د دې زنا په باره کې چې داسې مې وکړې، دا مې وکړې، دغه مې وکړې، یا به دی، یا به فلمونه ګوري، یا به ورسره په موبایل کې ګن بلایي، یا به ورسره په کمپیوټر کې ګن بلایي. خو دی خالي نه دی ګوره د څه نه، دې خبرو کې یو بل لازمي بدل. او که دې کې دا خبرې نه وي، ته ګوره دا کار کوم نه، دا حرام کار دی، زنا ده. الله والذین هم لفروجهم حافظون، هغه کسان چې د خپلو عورتونو خیال ساتي، الا علی ازواجهم، مګر خپلو ښځو باندې استعمالوي، او ما ملکت ایمانهم، یا دا چې د دوی سره وینځئ، په پیسو اخیستی شي لکه پوخا چې وایي، اوس خو نشته، یا په جنګ کې یې راوستي
کافرانو نه زنانه راوستي دوی سره هم کورواله جایز دی. الله سبحانه وتعالی چې په دې دوو لارو استعمالوي درېیمه لار بله شته والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې د خپلو عورتونو خیال ساتي الا اولنی ځای جایز دی ښځه دویم ځای جایز دی وینځه یاله درېیم پکې بل شي وینه بل نشته د لاس استعمالول د درېیم ځای دی که دا پکې هم حرام شي دی دلیل دی پوه شوې بې دا دوه ځایونه د استعمالولو دي بل ځای نشي د استعمالولو نو چې بل نشي د دوه نه علاوه چې هر قسمه ځای دی هلته عورت استعمالول حرام دي د خپل عورت خیال ساتل بې ځایه نه ښکاره کول دا ګورم په عفت کې دننه د بعض کسان لنډې تنګې جامې اچوي عورت یې ښکاري دا سړی هم ګورې پاکې سړی نه دی دکې عفت نشته که دکې عفت وي د به خپل عورت پټ کړی دکې حیا به وی دکې به شرم وی وقل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم الله دې مؤمنانو سړو ته وایي چې سترګې کوزې ساتي الله اکبر وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن زنانو ته هم وایي چې نظر کوز ساتي